अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ستاسو ورور ستاسو کورباز بلا حمد ستاسو په دهان شو پړ کې حاضر دی. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ګرانو هیوادوالو، موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب د لارې پیسې وګټو؟ اسانه لارې ده او اسانه طریقه ده. بس یو څو خبرو ته باید موږ متوجه اوسو او څو کارونه باید موږ وکړو. اولنی کار باید دا وکړو چې موږ یوټیوب چینل جوړ کړو. دویم هغې لپاره موږ ویډیو جوړه کړو. دریم هغه ویډیو په څه شي کې ایډیټ کو او د کومې لارې نه ایډیټ کو په ترتیب یې کو. څلورم آیا د ایډیټ څومره سافټویر دي. پنځم ایډیټ سافټویر کوم سافټویر ښه دی او اسانه دی. او شپږم هغه ویډیو څنګه اپلوډ کو او څنګه ترې پیسې وګټو د یوټیوب نه. نو دغه ټول چې په دې یو ویډیو کې نه ویل کېږي، د دې لپاره ما پوره کورس تیار کړی دی چې اول به زه تاسو ته دا وایم چې یوټیوب چینل څنګه جوړیږي، دویم به تاسو ته وایم چې ویډیو به څنګه جوړوئ، دریم ویډیو به په کم سافټویر کې ایډیټ کوئ او هغه سافټویر به څنګه انسټالوئ او په هغې کې به ایډیټینګ څنګه کوئ او هغه ویډیو به یوټیوب کې څنګه ورکوئ او د هغې نه به پیسې څنګه ګټئ. دغه ټول به انشاءالله زه ډېر زر آنلاین کورس کې راولم تاسو ته. خو دا به تاسو په څه شي کې ګورئ؟ زما په یوټیوب چینل کې به یې ګورئ. یوټیوب چینل چې د ذبیح الله همدرد په نوم دی 1,03,000 سبسکرایبر لري. دا د اوس نه سبسکرایب کړئ، بیا په دې ټالۍ باندې زور وکړئ په دې خاطر چې زه څنګه دغه کورس سټارټ کړم تاسو ته، نو یولنۍ ویډیو چې ورکړم تاسو ته به راشي. او د دې ویډیو لینک به زه په خپل فیسبوک پاڼه کابل واینز کې هم شیر کوم. که تاسو سره نه لایک، دا به لایک کړئ، بیا به یې داسې سی فسټ کړئ چې زه دا ویډیو لینک ورکړم، نو تاسو به خبر شئ. نو هغه وروڼو ته، هغه هیوادوالو ته چې غواړي ایډیټ یې زده کړي، ویډیو نه پیسې وګټل یې زده کړي، ویډیو څنګه جوړه کړي، نو دا اسانه لاره ده. صرف بس تاسو وخت او نیټ مصرفېږي. خو که تاسو یو کورس ته ځئ او په هغې کې د ایډیټینګ کورس یې زده کوئ، نو هغه تانه د میاشتې 2,000 افغانۍ علي او دغه کورس درته په 6 میاشتو کې زده کوئ چې په دغې کورس د ستا 12,000 افغانۍ راځي. خو تا ته دغه سافټویر نه یې زده کوئ، تا ته هغه لو کوالټۍ والا هغه ضعیف سافټویر په دې پیسو یې زده کوئ. کرایه ورپسې نوره واچو، تګ راتګ خوراک مصرف د نور، نو ډېر مصرف نه مو زه بچ کوم او په دې کې به تاسو ته ډېره زیاته فایده وي. صرف یې په دې خاطر شروع کوم چې خپل شوق پوره کړم او خپلو هیوادوالو ته د یوټیوب او د نیټ د لارې خدمت وکړم. نو دا ویډیو دومره شیر کړئ تر څو زه دا کورس شروع کوم چې ډېر وروڼه او خویندې د مصرف او د بې ځایه پیسو او د کور نه وتلو نه بچ شي او په کور کې ناسته ایډیټینګ او د یوټیوب نه پیسې ګټلو چل زده کړي. تر بیا مو په الله سپارم، په مخه مخه.